د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویل له طالبانو سره خبرو ته هیلهمند دی او غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي طالبانو سره به زما خبرې یو ښه پایله ولري. هغه ویلي باید په افغانستان کې جګړه ودرېږي، که چیرې طالبان وغواړي موږ سره به سوله وکړي او زه هم غواړم جنګ ته د پای ټکی کېږدم، خو طالبانو ته یو شرطونه لرم. احمد مسعود ویلي په افغانستان کې 20 کاله جګړې دوام ورکړو، هیڅ ترې نه هم جوړ نشول. له طالبانو مې غوښتنه دا ده باید زموږ شرطونه ته غاړه کېږدي او په افغانستان کې به جګړې ته د پای ټکی هم موږ کېږدو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د مخالفې وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیلهمند دی چې له طالبانو سره په سوله ییزه خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته هم چمتو دی. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی، په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز ریټر خبري اژانس ته په تلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبانو ته په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار یې وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته یې کړه چې که طالبان د پنجشیر د نیولو یا د دوی د نیولو هڅه وکړه نو دفاع ته چمتو دي. دی وایي ما له خپل مرکز سره خبرې کړې دي، که چیرې طالبان غواړي چې له موږ سره د خبرو میز ته کینوي نتیجې ته ورسیږو نو موږ به جنګ ته د پای ټکی کېږدو او افغانستان کې به په بشپړه توګه سوله راشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.